بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه مستاسو ورور ستاسو ملګری عزیز سیپی یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د دې امید سره چې تاسو به ښه خوشحاله وئ. ډېر ملګري میسیجونه کوي او تپوس کوي چې آیا موږ د یوټیوب نه پیسې ګټلی شو او که نه. نو ملګرو زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې د دې باره کې معلومات در کوم چې یوټیوب نه موږ پیسې څنګه ګټو او د دې نه پیسې ګټنه څومره اسانه ده. ملګرو ویډیو زما سره ټوله وګورئ، ویډیو به نه سکیپ کوئ. امید دی تاسو به د دې نه ډېره فایده حاصله کوئ او راځئ چې زده کړو چې موږ د یوټیوب نه پیسې ګټلی شو او که نه. که تاسو زما چینل عزیز صاحب لا تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ، ټلی بټن باندې کلیک کړئ چې زما د نورو ویډیوګانو خبر تاسو ته په ټیم در رسي. او ملګرو بالکل موږ د یوټیوب په باره کې نن تاسو له خبر او معلومات درکوو. یوټیوب د ویډیو ورکولو والا یو ویب سایټ دی چې په دې کې خلک ویډیوګانې اپلوډ کولی شي او په دې کې خلک ویډیو اپلوډ کوي. یوټیوب د پیپال 3 کسانو، پیپال یو سایټ دی چې د هغې 3 ملازمینو 3 کسانو یوټیوب جوړ کړی دی او د هغې نه وروسته بیا ګوګل یوټیوب په 1.65 ارب ډالر باندې اخیستی دی. اوس چې دی نو یوټیوب د ګوګل نه لاندې کار کوي، یعنی ګوګل د هغې مین دغه دی او د دې کم صدر دفتر چې دی، کم غټ دفتر چې دی نو هغه په سان برونو کیلیفورنیا کې امریکا کې واقع دی، په امریکا کې موجود دی. ملګرو یوټیوب صرف د ویډیوګانو ورکولو یو پلیټفارم دی، په دې کې صرف ویډیوګانې اپلوډ کیږي او د کاروبار یو قسم دی، یو ویب سایټ دی، په دې کې خلک کاروبار کوي. دا چې دی نو ملګرو په 14 فبرورۍ 2005 کې یعنی 15 کاله مخکې جوړ شوی دی، قایم شوی دی. ملګرو دغه شانتې د دې نور هم ډېر دغه دي، ډېر معلومات دي، تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ د یوټیوب په باره کې. خو اوس خبره چې په دې باندې به موږ پیسې څنګه ګټو او آیا موږ په دې کې پیسې ګټلی شو که نه، او یوټیوب چاله پیسې ولې ورکوي. ملګرو نو بالکل دا یو سوال دی. په یوټیوب کې خلک خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوي. د یوټیوب یو چینل جوړول غواړي، د یوټیوب دپاره به ځان خپل یو چینل جوړوي. کله چې تاسو د یوټیوب خپل یو چینل جوړ کړئ، د یوټیوب د چینل د جوړولو د طریقې ویډیو زما په چې ما اپلوډ کړي ده، تاسو ته ما د هغې چل ښویلی دی. د هغې لینک ما په دې ویډیو کې لاندې ورکړی، تاسو هغه ویډیو کتلی شئ چې د یوټیوب دپاره به موږ چینل څنګه جوړو. د یوټیوب دپاره به ته اول خپل یو چینل جوړوي، بیا به ته په یوټیوب کې ویډیوګانې اپلوډ کړې. د یوټیوب د ویډیو اپلوډ کولو لپاره ضروري خبره دا ده چې د یوټیوب کې چې ته کومه ویډیو اپلوډ کوې هغه به ستا خپله، یعنې تا به خپله یو ویډیو جوړه کړي، یا مثال په طور باندې د خوراکي موادو چې ته کوم څه پخوې د هغې چل ښیې، یا داسې نور څه طریقې، یا اسلامي ویډیوګانې، یا هر قسم داسې ویډیوګانې خو چې هغه ستا خپلې جوړي، هغه ویډیوګانې ته په یوټیوب کې اپلوډ کوي. کله چې ته دا ویډیوګانې په یوټیوب کې اپلوډ کوې، ستا دې ویډیوګانو باندې نورې کمپنۍ چې کومې نور کم پروډکټ چې هغې په هغې باندې هغه خپل پروډکټ هغه ایډس چلوي، هغه وقفه چلوي، هغه وقفې نه چې کومې پیسې راځي نو هغه تا ته میلاویږي. ملګرو په دې کې د یوټیوب څه فایده ده؟ د یوټیوب په دې کې دا فایده ده چې هغه دا کمې وقفې چې ستا په ویډیو باندې چلیږي نو د دې کم دغه چې دی نو هغه اول د یوټیوب سره کېږي. یوټیوب د هغو سره جوړه کوي چې یاره په دومره پیسو باندې به د هغو نه هغه ایډز اخلي، هغه وقفه اخلي چې یاره ستا دا وقفه به موږ په یوټیوب شو کوو، ستا دا وقفه به موږ په یوټیوب باندې ښایو. د دغه پیسې چې کومې دي د دې نه 30% چې دی نو هغه یوټیوب ځان له اخلي او 70% چې کوم دی نو هغه کم کس چې ویډیو اپلوډ کوي، کم کس چې محنت کوي هغه ته ورکوي. نو په دې طریقه باندې د یوټیوب نه کم یوټیوبران چې کم د چینلو مالکان چې چا چې ځانه چینلې جوړې کړي هغو ته پیسې میلاویږي. ملګرو بالکل دغه شانتې د یوټیوب نه پیسې ګټنه ښه اسانه ده او ښه ډېره اسانه ده. خو که تاسو په یوټیوب باندې محنت وکئ او په یوټیوب کې خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوئ، خو داسې نه چې یاره تاسو د یوټیوب د چینل نه
د نورو چینلونو یا د نورو کسانو ویډیوګانې را ډاونلوډ کوئ او بیا واپس اپلوډ کوئ یوټیوب ته، نو داسې نه کیږي. په داسې چې دی نو په هغې باندې کاپي رایټ سټریک راځي، هغه یو کلیم پې راځي یو کله چې تاسو یوټیوب ته کومه ویډیو اپلوډ کوئ نو هغه ویډیوګانې چې دي نو هغه یوټیوب ګوري، یوټیوب ته د هغې پته لګي چې یاره تاسو څه اپلوډ کړه. نو تاسو یوټیوب ته صرف خپلې ویډیوګانې اپلوډ کولی شئ. کله چې تاسو یوټیوب ته پردی ویډیو اپلوډ کړئ نو په هغې باندې کاپي رایټ سټریک راځي، یعنې یو کلیم پې راځي او هغه ویډیو ستاسو بلاک کیږي، یعنی مخې ته نه چلیږي. نو تاسو به یوټیوب ته خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوئ. کله چې تاسو خپله ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کړئ نو په هغه ویډیوګانو باندې به چې کله ویوز سیوا شي، کله ډېر خلک یې وګوري، کله په هغې باندې ډېر لایک راشي، کله خلک وګوري، نو د هغې نه بعد بیا چې دی نو په هغې باندې ایډ چلیږي او وقفې چلیږي او د هغه وقفو تاسو ته د هغې پیسې میلاویږي. نو ملګرو د یوټیوب د چینل جوړولو دپاره ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې ده. ما تاسو ته د یوټیوب د چینل د جوړولو طریقه ښویلې ده. تاسو زما 13 ویډیو چې دا هغه وګورئ، د هغې لینک ما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی. ملګرو کوم غټ یوټیوبران چې دي، کوم کسانو چې د یوټیوب غټې چینلې جوړې کړي دي، چینل چې دی نو دا هر یو چینل یو شانتي، خو هغو محنت کړی، خپل چینل یې مخکې بویلی، خپل چینل باندې ویډیوګانې ډېرې اپلوډ کړي، ډېر محنت یې کړی، د دې وجې نه هغه غټ یوټیوبران جوړ شي. هغه د یوټیوب نه ډېرې غټې پیسې ګټي او ډېر په اسانه باندې د یوټیوب نه پیسې ګټي. ملګرو په اوله کې د یوټیوب دپاره محنت لږ سیوا وي، د هغې لپاره به ویډیوګانې جوړوي، د هغې لپاره به لږ غوټې محنت کوي او چې کله ستا چینل ګرو شي، کله ستا چینل مخې ته روان شي، نو ملګرو د یوټیوب نه پیسې ګټل چې دي نو هغه ډېر یو اسانه طریقه ده، ډېر یو ښکلی او ډېر یو اسان طریقه باندې د یوټیوب نه پیسې ګټلی شئ تاسو. ملګرو امید دی دا معلوماتي ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي. که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ، ویډیو باندې کمنټس وکړئ. زما چینل عزیز صاحب کوم لا تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ، د ټلی بټن باندې کلیک کړئ چې زما د نورو ویډیوګانو خبر تاسو ته در رسي. د بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.